دې شي ته څوک زړه صبرولی شي؟ دې ته خو لا اول زه زړه نه صبروم چې مې ستا خبره عمر مې په 45 وروستی نو بل دا وایي بوډا دغه دی نو او لا اول زه د دې شي شوقي یم جدار خو به منې دې خو دنیا په غیبه کې دې کې په نښه کسان په دې یو شي وژلي دا به دومره خوږ دي دا د دې خوږوالي څه پته نه لګي یو ماشوم دې صرف په کور کې پاتې شي او خاله په خیر علي رکوع کم دي اباس قسم دې یو ماشوم دې پاتې شي هغه دې کډلان شکونه راغله چا مات کړه بس ته څه کې چې چا مات گیم پلی کړی وي مړه لکه غټه خو باندې کړی وي سکور باندې شي مات کړی وي برو پلوشي ستړي مشه پلوشي راځه پلوشه هسې راځي پلوشي یاد شوی می لګه خو تا کې وفا نشته پلوشي والله ته بې وفای ټول لسر ډبل ویډیوګانې کوي دا په ویډیوګانو باندې نه ده ایم آی آر ویلکم دی هغه د غریبانو سره مدد کوي د غریب سره ودرېږي دا نور خاصې ولاړ دي مړه چاله والله که د یو ټیم روټۍ دا نور ورکړي که زی مو قبل دی او قبل دی صفا خبره به وایي نه کوو خدای او رسول ته وګورئ لکه هغه چې ګوره هغې خپل عمل دی دغه د ارشد خان هغه کار څه کوي په ظاهره ماته ښه ښکاري په ظاهره باندې ښه دی ځکه یو 5 روپۍ خو به چا څه ښه وکړي که نه یو مریض څخه به ودرېږي که نه یو کس به پاکستان ته ودرېږي څوک شته په سعودي کې نه رټه خفه نه شي ما دې اورېده ممتازه بخیر راځي ممتازه یو چې هوټل ته ورشي ورته ووایي چې ورور ارشده پیسې راسره شته موږ 3 کسان یې ډوډۍ راباندې وخوره نه به راته ونه کړي او دا کم چې پسې خبرې کوي دوی ته ورشي که په تا باندې پیلې چې اوس خو زه به دې سړي بچی یعنې ما ته پته ده خو رټه زما تر اوسه پورې ملاقات هم د ارشد خان سره نه دی شوی والله که به سم پیژنم هم پوه شولې خو او نور